علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. السلام علیکم ورحمت الله. ورځ مو نیکمرغه. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ وئ او په مینه به 28م درس راسره ګورئ. نن 28مه ورځ ده او 28م درس ده 27th day. Personal information په لومړنۍ برخه کې مونږه کنورسیشن وایو. personal information معنی شخصي یا خصوصي معلومات. What is your surname? ستا د کورنۍ نوم څه شی دی؟ Your family name. My family name is Hayat. زما د کورنۍ نوم حیات دی. What is your first name? لومړنی نوم دې څه شی دی؟ My first name is Ahmad. لومړنی نوم مې احمد دی. Where are you from? د کوم ځای نه یې؟ I am from Kabul. زه د کابل نه یم. What is your job? څه دنده وظیفه لري؟ I am a doctor. زه یو ډاکټر یا طبیب یم. What is your address? ستا پته یا ادرس کوم دی؟ It is انګور باغ zone number 2. انګور باغ په دویمه برخه یا دویمه کوڅه کې. What is your phone number? د موبایل نمبر شمیره دې څه دی؟ 807 بلا 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 0 پلانکې او شانتي پسې وارده که نه. How old are you? څو کلن یې؟ یو عمر دې څومره دی؟ I am 20 years old. زه چې یم 20 years شل کلن یم. Are you married? واده دې کړی ده؟ No, I am not. نه واده مې نه دی کړی. Yes, I am. هو کړی مې دی. نو که no, I am not. که yes, I am. دا personal information شخصي معلومات ده. چا چې پوښتئ نو دغه طریقې سره په انګلیسي کې ورنه پوښتلی شئ. word section د لغاتونو برخه ده. ايش برخې لغاتونه دي؟ هندل معنی لاس دی. لاس دی د تبرګي ویلچې وغیره. هندل لاس دی یا اداره کولو ته هم وایي. handsome معنی ښایسته ښکلی. harbor معنی بندر. hard سخت یا کلک یا مشکل. hard. headline معنی سرلیک یا عنوان. healthy صحتمند یا روغ او جوړ. heavy معنی دروند وزن لرونکی. height معنی لوړوالی یا ارتفاع. here معنی دلته. اوس معنی هم لري. hide معنی پټول. پټېدلو ته هم وایي. highway معنی لویه لار یا عمومي لار. honest معنی رښتینی صادقه. horrible ډارونکی یا ویرونکی. host معنی کوربه. دا و د نن ورځې لغتونه. راځو ګرامر سیکشن د ګرامر برخې ته. kinds of interrogative sentence. پرون موږ سنټنس ډولونه ووې چې له هغوی څخه هم انټراګیټیو یا سوالي جمله وه. اوس راځو kinds of interrogative sentence د سوالي جملو قسمونو ته. لومړنۍ برخه کې yes no questions دي. د هو نه پوښتنې دي. yes no questions. a question هغه پوښتنې دي which is answered کوم چې ځوابیږي by yes or no. په yes یا no سره، په هو یا نه سره. نو yes no question کوم کوشن دی هغه دی چې په yes no سره جواب شي یا ډیرو معلوماتو ته اړتیا ونه لري. for example, do you study English? انګلیسي مطالعه کوي؟ yes, هو، no، نه. yes I do, no I do not. هو مطالعه کوم یا نه مطالعه کوم. yes no questions کوم دي چې په yes no سره څنګه شي جواب شي answered by yes or no. دوهم information question معلوماتي سوال. information question is a question هغه سوال دی which is used کوم چې استعمالیږي to ask about specific information چې د مشخصو معلوماتو په اړه پوښتنه وکړو. هغه پوښتنې دي کوم چې د خاص معلوماتو د پوښتلو په اړه څنګه کېږي استعمالیږي. for example, what is your name؟ نوم دې څه دی؟ my name is عبدالله. زما نوم عبدالله ده. yes no question به په yes no سره ځوابیږي.
او انفارمیشن کوېشن معلوماتي سوالونه څنګه چې نوم نه ښکاري انفارمیشن، نو دا به زیاتو معلوماتو ته څنګه وي اړتیا ولري. په یس نو سره موږ نشو جوابولی، که وټ از یور نیم نو ورته یس ویلی شي، نو ورته هو ویلی شي، مجبور شي دلته لږ وګاډېږي، لږ وغږېږي، معلوماتو ته ورکړي که نه. مای نیم از عبدالله، زما نوم عبدالله دی. list of information question words د معلوماتي سوالاتو یو څو دانې لغات دي چې سره موږ معلوماتي پوښتنه کولی شو. who معنا څوک، who معنا څوک. ask about person or persons د شخص یا اشخاصو باره کې چې پوښتنه کوو په هو باندې وکړو. فار ایگزامپل who is your teacher، استاد څوک دی. دغه شانته whose د چا. ask about position دا موږ ته ملکیت ښودلو لپاره چې موږ کله پوښتنه کوو نو whose به استعمال. فار ایگزامپل whose pen is this، دا قلم د چا دی. دغه شانته where چرته، where چرته. ask about place د ځای باره کې چې کله پوښتنه کوو موږ بیا where استعمالو. where yesterday پرون ورځ چرته وې. I was at home زه په کور کې ما I was at city په بازار کې وم. when کله ask about time کله چې وخت باره کې پوښتنه کوو بیا when استعمالو. when were you born کله پیدا شوی. I was born in 2001 په 2001 کې پیدا شوم. کله چې وخت باره کې پوښتنه کوو بیا نو when استعمالو. why ask about reason دا مونږه استعمالو چې پوښتنه وکړو د یوې وجې او دلیل باره کې پوښتنه کوو. why you come to late ولې ناوخته راغلی، نو وجه چې یو دلیل چې یو د یو دلیل وجې ریزن باره کې چې پوښتنه کوو نو why باندې به کوو. how معنا څنګه، how معنا څنګه. ask about condition د حالات باره کې د یو چا کنډیشن حالات معلومول باره کې چې پوښتنه کوو نو how سره به کوو. فار ایگزامپل how are you څنګه یې، حالات دې څنګه دی. how is the condition of life د ژوند حالات دې څنګه دی. what معنا څه شی. ask about thing or things د شي یا شیانو باره کې چې پوښتنه کوو نو what به استعمال. what is د چی شی دو. which کوم، which معنا کوم. ask about choice انتخاب باره کې چا نه پوښتنه کوي نو په څه سره به کوو، which سره به کوو. فار ایگزامپل which book do you like in school په ښوونځي کې د کوم کتاب خوښي. choice د کوم یو دی. نو دا و WH information questions which what how why when where. نو دا چې کله موږ معلوماتي پوښتنه چا نه کوو په همدغو سره به یې کوو. دا زموږ د نن ورځې درس. تر سبا مو په پاک صحت ته سپارم. خدای چا دې پاک الله مو مل. لا لیدلو مو ډیره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.